اتم عمل زما عزتون چې یو انسان د حج طاقت نه لري او داسې عمل وکړي چې الله پاک دې د حج ثواب ورکړي. یو حدیث کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من جهز غازیا او جهز حاجا، کم انسان چې حاجی ته اسباب مهیا کړه، داغه سره د مال کمی او د علماء داغه سره د سورلۍ کمی او د سورلۍ ورکړه، یا یو غازی ته د سامان مهیا کړه، داغه سره اسلحه نه واده ولا اسلحه واغسته، داغه سره سورلی نه واده ولا سورلی ورکړه، داغه سره پیسې نه وېده ولا پیسې ورکړه، او خلفه فی اهله، یی داغه نه وروستو داغه د اهل او عیال خیال وساته، حاجی سے بلاړې حج لا، غازی سے بلاړې غزا لا، او داغه د اهل او عیال او د بچو د کور د حفاظت او فطر صائما، یا د یو روزدار روزه چا چې کوم دی دغه افطار نو نبی علیہ السلام فرمایل کان له مثل اجورهم، وې د دې انسان د پاره د دغه عمل کوونکو هغه اجر دی، دغه برابر اجر دی. کچا د حاجی د پاره اسباب مهیا کړه دله الله پاک د حج ثواب ورکړي، کچا د غازی د پاره اسباب مهیا کړه دله الله پاک چې کوم دی د غازی توپ اجر ورکړي، کچا د روزدار روزه دغه افطار او دله الله پاک دغه روزدار اجر ورکړي. نبی علیہ السلام فرمایل من غیر ان ينتقص من اجورهم شيء، بغیر د دې چې دغه د اجرونه څخه کم شي، ابو له الله پاک دغه حاجی چې کم تللی دی هغه په حج باندې چې کم اجر دی هغه پوره دی، دغه د اجرونه وسنه کمیږي، او دې انسان له الله پاک یا د حج یا د عمره او یا چې کم دی د غازی توب او یا چې کم دی د روزي اجر ورکړي.